شینواري سپیکس نه د T20 ورلد کپ 2026 د پاره ګروپونه اعلان کړ او هغه کې افغانستان ماشاءالله ساوث افریقې سره نیوزیلند سره چولای دا نور خو کچره دا غوي سره بیا ګورو خو مطلب دا چې ساوث افریقې سره زمونږه تیر حساب پاتې دی هغه ور سره ډازو او نیوزیلند والا دا نو کو ساوث افریقا بار شو کېدای شي نیوزیلند والا موږ سره بل ګروپ ته لاړ شي ان شاء الله خو هغه د پاره ټیم جوړول پکار دي مضبوط ټیم جوړول پکار دي ایشین کنډیشن ته ګوره تیر ځل چې زمونږه سین وینسنټ ګرینیډین کې گیمونو هغه وکټ زمونږ د پاره ډیره برابر وه سپین کنډیشنز ډیر جوړو همدغسې کنډیشنز موست لایکلی په هندوستان کې به مې نو دې دپاره میډل order مضبوطول پکار دي دا خبره ګوره ډیر وخت راسې کو او هیله د افغانستان کرکټ بورډ ور باندې کارو کې ای ټیم د پاره کسان ورچولي خو وفي الله ترخیل او خالد تانیوال دا دوه کسان هغه مهم کسان پکې نو نورور استرګو کې خاوري اچول پرې دی دا ملت ستاسم دی زبنګم دی افغانستان د ټولو وطن دی نړیوال جام کې چې کله لوبه کیږي د افغانستان نوم ور سره خیا دیږي د افغانستان ولس خوشاله کیږي هر میچ چې ګټو زمونږ ولس لپاره ډیره غټه خوشحالي ده دا یو انفورچونیټلی واحده خوشحالي ده ډیره کمې خوشحالۍ زمونږ نصیب کیږي نو ګوره نصیب سره نصیب خان صاحب د کرکټ بورډ سی او تاسو نه ډیر کم غوښتنه کیږي تا او میرویس اشرف نه ظالمانو تاسو خو دسې څلور کاله تیر کړه چې ډیر غب غب کې خدا کا هغه تیر نظام کې چې څوک جمهوریت ورته ما ورته فسادي نظام وی هغه کوم دومره وخت چاتیر کړی لکه تاسو چې د اسلام د امارت ته چتر لاندې ډیر په مزو کې خيستا کمبل امازان باندې ګرما چولې د یخنی د کابل او بخاري لګیدلی او وروره وچه میوه او چای او مزې مو وکړې ظالم بچو او نوشي جان مشه خدا کا موږ د چانه نه سوځیږو نه په کیسه کې زمونږ صرف او صرف یو دغه د فکر دی چې بس دا نړیوال جام د افغانستان د لپاره سیمی فائنل د لپاره یو ځل بیا څنګه کوالیفای شو سیمی فائنل د لپاره کوالیفای کېدل فرست سټپ دی یو ځل چې دې ځای ته ورسېدي بیا په هغې ورځ باندې ستا ټیم که مضبوط ټیمي او یو مثلا راشد خان وچلې 15 شپږ وکټې واخیستې مجیب غضنفر یو بل چا نور یو چا یو کس موږ داسې کولی شي چې گیم چینج کړي تیر ځل موږ صرف پر رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران تلي وګوره هر ځل دا نه کیږي دې ځل بیا هم رحمان الله ګربز یو څه فام کې راغلی دی خدای دې وکړي همدا ابراهیم زادران نور هم ښه شي خو ورسره په میډل order کې خامخا یو چیز شنی یو کس دوه باید تاسې ریډي وساتئ نو د ولس هیله ده او ډېر ښایسته کنډیشنز دي زما په نظر باندې ایشین کنډیشن او بیا چېرته نیوزیلند او ساوث افریقې ظالمان هغه د سپین داسې ښه پلیران نه دي هغه مونږ چې درې سپینران خوشي کوو هغه مونږ خرابو نو هیله ده بس په دې باندې کار وکړي بیا به خبرې کوو کار به څنګه کوي میچونه به اخلي ایکسټرا میچونه لکه پاکستان چې لګیا ټرای سیریز کې نو بنگلادیش اوزګار دی او سریلانکا یو بل تر ځامن را پیدا کړي هماغه بنگلادیش سره په ډسمبر کې ټرای سیریز وکړي خو د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده چې یو دوه میډل order پلیران پیدا کو سم ډاشینګ پلیران چې د سپین ښه پلیرانی درویش رسولي په دې خلکو کار نه کیږي نو نور خبرې هم پې کوو فلحال خو افغانستان کرکټ بورډه لږ ټیټ شي مړه ټیټ شي کې نه ټیټو مو پرېږدو منه ګوره شینواري سپیکس ون مین آرمي ده